په پاکستانی پوځیانو برید د لوړپوړي افسر په شمول لوی تلفات رامنځته کړي. په سلامونو مهارکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ. په جنوبي وزیرستان کې په پاکستانی پوځیانو حمله شوې ده چې 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او تر 10 پورې نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت منلی دی. سیمه ییزو پولیسو هم د دې برید پخلی کړی دی او ویلي چې یو لوړپوړی پوځي کس هم په مړو کې شامل دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.